ستورپوهنه د ستورو پیدایښت، جوړښت، وضعیت، فزیکی او کیمیایي خواص، تحول او د راتلونکي حالت د څېړنې او مطالعې څخه عبارت دی. ستورپوهنه لکه د نورو علومو په شان د بشر د پوهې د ډېرېدو سره تغییر مومي او په څو څانګو باندې ویشل کیږي. همدارنګه ویلی شو چې په اوسني حالت کې د بشر په ژوندانه هیڅ یو علم د ستورپوهنې په اندازه اغیز نه لري، ځکه چې یوازې د ستورپوهنې د څانګې په مرسته کولی شو ډېرو پوښتنو ته لکه د نړۍ پیدایښت، د نړۍ راتلونکی، د ژوند امکان پر نورو سیارو او داسې نورو ډېرو پوښتنو ته ځواب پیدا کړو. په ننني مطلب کې به په لمریز نظام او همدارنګه د لمریز نظام په اصلي سیارو خبرې کوو. هیله ده چې ملتیا مو وکړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. له هر څه د مخه به لومړی په لمریز نظام وغږیږو او وروسته به په نورو سیارو باندې لږ رڼا واچوو. شمسي منظومه ډېر لرغونتوب لري. پوهان په دې باور دي چې لمریز نظام 15 میلیارده کاله پخوا منځته راغلی دی. 180 سپوږمۍ زموږ په لمریز نظام کې د سیارو چاپیره څرخي چې د دې له جملې څخه 180 دانې د اصلي سیارو او باقي نور سپوږمۍ د پلوتو، سورس او نورو څخه تاویږي چې ځینې سیارې لکه عطارد او زهره هیڅ سپوږمۍ نه لري او همدارنګه 28 سپوږمۍ ځان ته له مشتري چاپیره څرخیږي. لمریز نظام 9 اصلي سیارې لري چې عبارت دي له عطارد، زهره، ځمکه، مریخ، مشتري، اورانوس او زحل. لمر ته تر ټولو نږدې سیاره عطارد ده. د هغې د لیدلو ډېر ښه وخت سهار وختي او د مازدیګر مهال دی، خو کله چې لمر په اسمان وي باید هیڅ کله دغه سیارې ته ونه کتل شي، ځکه چې سترګو ته زیان رسوي، آن دا چې ممکن ړندې یې کړي. له دې امله چې عطارد لمر ته نږدې ده نو د تودوخې درجه د سانتیګراد تر 420 درجو رسیږي. دغه سیاره اتموسفیر نه لري. یو اړخ لمر ته دی چې ډېر تود دی او بل اړخ ډېر سوړ دی. نو له همدې کبله د عطارد د تودوخې د سانتیګراد درجه د ورځې لخوا په منځنۍ توګه د 190 څخه تر 450 درجو وي او د شپې لخوا د سانتیګراد تر -180 درجو پورې رسیږي. دغه سیاره جامده ده. زهره د دوو اصطلاحاتو په کارولو سره په ښه توګه توضیح کیدای شي: توده او په وریځو کې پټه. دا وریځه زیاتره له کاربن دای اکساید څخه جوړه شوې ده چې شینکوریزې اغیزې لري او د لمر د تودوخې د اغیز له کبله یې پر دې سیارې د یوې لویې بړستنې بڼه غوره کړې ده. نو له دې کبله زهره زموږ د شمسي نظام تر ټولو توده سیاره ده. دا سیاره له عطارد څخه هم ډېره توده ده چې د لمر سترګې ته څیرمه موقعیت لري. زهره هم د عطارد، ځمکې او مریخ په څیر خاورینه سیاره ده، په دې معنا چې یوه سخته ډبرینه سطحه لري. جغرافیه یې یو څه د ځمکې د جغرافیې په څیر ده چې غرونه، وادیګان، ارتفاعات او آتش فشانونه لري. په زهره کې 100 لوی آتش فشانونه رامنځته شوي دي چې هر یو یې له 100 کیلومتره او یا زیات مساحت نیولی دی. زهره د جسامت، کتلې او جاذبې له پلوه ځمکې ته ډېره ورته ده، نو له دې کبله یې ځینې وخت د ځمکې خور بولي. خو د زهرې متراکمه اتموسفیر او سخته تودوخه له ګڼو لارو د زهرې او ځمکې ترمنځ توپیرونه راڅرګندوي. اوبه چې د ځمکې یوه اړینه برخه جوړوي د زهرې پر سطحه نه موندل کیږي، ځکه چې تودوخه یې تبخیروي. ځمکه تر اوسه پورې یوازینۍ پیژندل شوې سیاره ده چې ژوند کول پکې شوني دي. د لمر پرته نور ټول هغه شیان چې پر ځمکې ژوند کولو ته لار هواروي د اتموسفیر تر پردې لاندې دي، خو پر ځمکې د ژوند کولو اصلي سرچینه لمر دی. که چیرې تصور وکړو چې لمر د یوې دروازې په اندازه لوی وای نو ځمکه به د کیلي د سوري په اندازه وای. ځمکه له لمر څخه د واټن له مخې درېیمه سیاره ده چې دا واټن 109.8 میلیون کیلومتره دی. د ځمکې یوه ورځ 24 ساعته دی او کال یې هم 365 ورځې دی. په ځمکه کې د وخت د تیریدو سرعت په 1 ساعت کې 1604 کیلومتره دی.
دا په اصل کې د ځمکې د محوري حرکت سرعت دی چې له همدې محوري حرکت څخه شپه او ورځ جوړیږي او له شپو او ورځو څخه بیا اونۍ، میاشت او کال جوړیږي. ځمکه یوه ډبرینه سیاره ده چې مخ یې غرونو، درو، دښتو او 1% اوبو پوښلی دی. مریخ یوه خاورینه سیاره ده په دې معنا چې یوه سخته ډبرینه سطحه لري چې ګامونه پرې اخیستل کیږي. د مریخ سطحه وچه ده او زیاتره برخه پر یو ډول سور ګرد او سرو ډبرو پوښل شوی ده. له ځمکې څخه مریخ موږ ته سور ښکاري. مریخ په شمسي نظام کې تر ټولو په زړه پورې طبیعي جغرافیایي جوړښتونه لري چې یو له دغو جوړښتونو د مریمریس وادي ده. دا وادي په زرګونه میله اوږده او 4 میله ژوروالی لري. مریخ زیاتره وخت د دوړو او ګردونو ستر طوفانونه لري چې له چټک بادو سره ملګري دي. د ګرد دغه طوفان د لمر په انرژۍ رامنځته کیږي او ځینې وخت دومره لوی طوفانونه په دې سیارې کې رامنځته کیږي چې آن پر ځمکه هم د ستورپوهانو لخوا لیدل کیږي. مشتري د شمسي نظام تر ټولو لویه سیاره ده. د دې سیارې کتله د ځمکې په پرتله 300 ځلې زیاته ده او د ټولو نورو سیارو د ټول کتلې 2 چنده زیاته ده. مشتري ته لویه ګازي سیاره هم وایي. دا ځکه چې د دې سیارې سطحه د هایدروجن د ګاز له یوې ټینګې طبقې څخه جوړه شوې ده. د ګازي طبقې لاندې د سیارې په ژور منځ کې فشار دومره لوړیږي چې هایدروجن پر مایع بدلوي او بالاخره یې فلز ته اړوي. د مشتري سطحه د لویو طوفانونو، بادونو، برېښنا او تلندو د شتون له کبله له سختو خطرونو ډکه ده. د مشتري پر سطحه رامنځته شوی یو طوفان چې د لوی سرخال په نامه یادیږي د ځمکې 3 چنده لوی جسامت لري. په دې لوی سرخال کې له پیړیو راهیسې طوفانونه روان دي. د مشتري د سطحې طوفانونه له لمر څخه انرژي نه اخلي بلکې د هغو وړانګو له کبله رامنځته کیږي چې مشتري یې خپله آزادوي. مشتري له ځمکې سره ډیر زیات توپیر لري. لومړی دا چې د مشتري سطحه ګاز ده او هلته د درېدلو ځای نشته. دویم دا چې مشتري له ځمکې 300 ځلې لویه ده او لږ تر لږه 3 سپوږمۍ لري په داسې حال کې چې ځمکه یوازې یوه سپوږمۍ لري. همداراز د مشتري پر سطحه یو 300 کلن طوفان روان دی چې ځمکه به په یوه شیبه کې له منځه یوسي. دا سیاره د ښکلې لویې چاپېره شوې کړۍ له کبله مشهوره ده. زحل له مشتري وروسته د شمسي نظام تر ټولو لویه سیاره ده. دا سیاره له مشتري څخه په قطر کې لږ څه کمه خو په کتلې کې زیاته کوچنۍ ده. زحل زیاتره له هایدروجن څخه جوړه شوې خو یو څه هیلیوم هم لري. د زحل سطحه ګازي ده. د زحل مرکز له یوې کلکې ډبرینې هستې څخه جوړ شوی ده. په ټولیز ډول د شمسي نظام په سیارو کې زحل تر ټولو لږ کثافت لري. دا یوازینۍ سیاره ده چې کثافت یې له اوبو څخه کم دی. په دې معنا چې که په یو لوی سمندر کې واچول شي د اوبو پر سر پاتې کیدای شي. د زحل سطحه د لویو طوفانونو ترڅنګ د شمسي نظام تر ټولو چټک بادونه لري چې 1800 کیلومتره پر ساعت حرکت لري. دا سیاره له لمر څخه د زحل 2 هومره فاصله لري. اورانوس هم د زحل او مشتري په څیر یوه ګازي سیاره ده خو د خپلې ګاونډۍ سیارې نیپتون په څیر ځینې وخت له کنګل جوړه سیاره بلل کیږي. دا ځکه چې د دې سیارې زیاتره برخه له کنګل موادو څخه جوړه شوې ده. نو له دې کبله اورانوس د شمسي نظام د ټولو سیارو په پرتله سوړ اتموسفیر لري. اورانوس د لومړي ځل لپاره د یو بریتانیوي ستورپوه ویلیام هرشل لخوا وموندل شوه. هرشل اورانوس د یو ټلسکوپ په مرسته کشف کړه. له هرشل وړاندې فکر کېده چې اورانوس به کوم ستوری وي. دا و زموږ چمتو شوي معلومات. هیله ده چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلي وي. د داسې نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب او په کمنټونو کې مو خپل نظرونه را سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم.